السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. دوستانو په دا ویډیو کې تاسو دروخه ما سي تاسو څنګه کولای سي خپل فیسبوک آی ډي مو د ټول عمر لپاره وریفای کړئ. هو دوستانو بیا به هیڅ کله هم تاسو د فیسبوک آی ډي نه بنديږي، نه به څوک در هکولای سي او نه به څوک در بندولای سي. بیا که هر څوک هر څونه ریپورټونه تاسو په فیسبوک آی ډي باندې وکي نو بیا به هم هغه تاسو د فیسبوک آی ډي نشي در بندولای. نو کچيري تاسو غواړئ سي خپل فیسبوک آی ډي مو د ټول عمر لپاره استعمال کړئ، د ټول عمر لپاره وریفای کړئ، محفوظ کړئ، نو دا ویډیو تر اخره پورې وګورئ او ویډیو له خپل دوستانو سره خامخا شیر کړئ ترڅو هغه هم له دې طریقې څخه فایده واخلي او د داسې نور ښایسته ښایسته ویډیوګانو لپاره د موږ چینل سبسکرایب کړئ، ځکه موږ هر ورځ دغه رقم ښایسته ښایسته ویډیوګانې په خپل چینل کې اپلوډ کوو. نو زه د ویډیو په طرف ویډیو شروع کوو. نو ګورو دوستانو د فیسبوک د آی ډي وریفای کولو لپاره به له تاسو سره یا آی ډي کارت وي یا به پاسپورت در سره وي یا به ډرایوینګ لایسنس در سره وي. هغه که د هر ملک وي، که د پاکستان وي، که د افغانستان وي، که د یو ای وي، یعنی که د هر ملک پاسپورت، آی ډي کارت یا ډرایوینګ لایسنس در سره وي نو په دغه ډاکومنټس باندې بیا تاسو په ډېرې اسانۍ سره خپل فیسبوک آی ډي د ټول عمر لپاره وریفای کولی سئ. نو راځو زه تاسو ته طریقه درښیم. دې لپاره به سمپله تاسو لاړ سئ، په خپل موبایل کې به فیسبوک خلاص کړئ. کله چې تاسو په خپل موبایل کې فیسبوک خلاص کړئ نو په دا کونج کې 3 لاینې را روانې، په دې باندې به تاسو کلیک وکړئ. په دې کلم تاسو کلیک وکړئ، لاندې به ولاړ سئ، بیا دلته یو اپشن راځي سیټینګز اینډ پرایوسي. په دغه سیټینګز اینډ پرایوسي باندې به تاسو کلیک وکړئ. کله چې تاسو په سیټینګز اینډ پرایوسي باندې کلیک وکړئ بیا لاندې یو اپشن راځي سیټینګز، په دغه سیټینګز باندې به تاسو کلیک وکړئ، یعنی تاسو به خپل د فیسبوک آی ډي سیټینګز خلاص کړئ. نو بیا دلته یو اپشن راځي ګوره پرسونل انفارمیشن، په دغه پرسونل انفارمیشن باندې به تاسو کلیک وکړئ. کله چې تاسو په پرسونل انفارمیشن باندې کلیک وکړئ بیا دا رقم شکل راځي. ګوره دلته زه تاسو ته 2 سټینګونه درښیم، دغه دواړه سټینګونه به تاسو په خپل فیسبوک آی ډي کې خامخا کوئ. ګوره اول راځي نیم، دلته ستاسو په آی ډي کارت کې یا ستاسو په پاسپورت کې یا ستاسو په ډرایوینګ لایسنس کې کوم نوم وي هغه نوم تاسو دلته خپل آی ډي ته هم ورکړئ. که چیرې نومان جلا و بیا کار نه کوي، نومان به خامخا یو رقم وي. یعنی مثال که چیرې ستاسو په آی ډي کارت کې بلال خان نوم وي نو خپل آی ډي ته مو هم بلال خان نوم ورکړئ. او دویم ستاسو په آی ډي کارت کې کوم ډیټ اف برث ده هغه ډیټ اف برث تاسو خپل آی ډي کې هم ورکړئ. نو دغه دواړه سټینګونه به تاسو په خپل فیسبوک کې وکړئ. بیا به سمپل لاندې ګورئ اپشن راځي آیډنټیټي کنفرمیشن، په دې باندې به تاسو کلیک وکړئ. په دې کلم تاسو کلیک وکړئ. ګور دا الریډي ما کړی ده، ما وریفای کړی ده. نو زه سمپل اوس تاسو طریقه درښیم. نو لاندې ګور اپشن راځي کنفرم یور آیډنټیټي، په دې باندې به تاسو کلیک وکړئ. په دې کلم تاسو کلیک وکړئ. بیا دلته یو اپشن راځي رننګ ایډز اباوټ سوشل ایشوز الیکشن اور پولیټکس، په دې باندې به تاسو کلیک وکړئ. د دې کلم تاسو کلیک وکړئ. اول ورله تاسو ته دغه اپشن راړوي. نو ما ته نور اپشنان په دې وجه راوړل ځکه دا الریډي ما کړی ده. نو سمپل ګورئ چوز کنټری، دلته به تاسو هغه ملک وروښیاست، یعنی ستاسو آی ډي کارت کې د هر ملک وي، که د پاکستان وي، که د افغانستان وي، که د بل ملک وي، که د هر ملک وي، سمپل به تاسو دلته هغه کنټري سلیکټ کړئ. کله چې تاسو هغه کنټري سلیکټ کړئ بیا لاندې ګوره نیکسټ بټن راځي، په نیکسټ بټن باندې به تاسو کلیک وکړئ. یس کنټینیو بټن باندې به تاسو کلیک وکړئ. کله چې تاسو په یس کنټینیو بټن باندې کلیک وکړئ ګوره دلته یو اپشن راځي اپلوډ یور آی ډي، په دې باندې به تاسو ټیک مارک ولګوئ او لاندې بیا نیکسټ بټن ده، په دغه نیکسټ بټن باندې به تاسو کلیک وکړئ. نو کله چې تاسو په نیکسټ بټن باندې کلیک وکړئ نو اوس به تاسو لږ انتظار ورته وکړئ او دلته بیا موږ ته نور اپشنان راکوي. ګوره دلته اوس موږ ته وایي تاسو څه شی لرئ، پاسپورت، ډرایوینګ لایسنس که نیشنل آی ډي کارت. ما درته ویل دا که د هر ملک وي او که په هر زبان کې وي دا کار کوي، وریفای کیږي. نو مثال دلته به تاسو نیشنل کار شی لرئ، تاسو به سمپل په هغه باندې ټیک مارک ولګوئ. په سیمور کې دلته تاسو نور شان په نور شان باندې هم وریفای کولی سئ. نو په نیشنل آی ډي کارت باندې به سمپل تاسو ټیک مارک ولګوئ او په نیکسټ بټن باندې به تاسو کلیک وکړئ. کله چې تاسو په نیکسټ بټن باندې کلیک وکړئ ګوره له موږ سره اوس کیمره راغله. نو دلته به سمپل اوس تاسو خپل سیناسي دلته کښېږدئ او سکین به کړئ، تصویر به ځینې واخلئ. کله چې تاسو تصویر ځینې واخلئ نو دلته بیا سمپل دلته تاسو ته بل نیکسټ بټن درکوي، په هغه نیکسټ بټن باندې به تاسو کلیک وکړئ او 40 غنټې به تاسو انتظار ورته وکړئ. نو په 40 غنټې کې به دننه ستاسو د فیسبوک آی ډي وریفای سي. نو بیا به هیڅکله هم ستاسو د فیسبوک آی ډي نه بندیږي، نه به څوک در هکولی سي، نه به څوک در بندولی سي. که هر څومره ریپورټونه خلک ستاسو په فیسبوک آی ډي باندې وکړي نو ستاسو د فیسبوک آی ډي به هیڅکله هم نه بندیږي. نو ډېره خوندوره طریقه ده. نو له ما چې ډېرو کسانو پوښتنه کړې وه، له دې وجې مې هم تاسو ته ویډیو جوړه کړه. نو په دې طریقې باندې تاسو په ډېرې اسانۍ سره خپل د فیسبوک آی ډي د ټول عمر لپاره وریفای کولی سئ. که ویډیو خوښه سوي ویډیو در سره لایک کړئ، له خپلو دوستانو سره خامخا شیر کړئ او د داسې نورو ښایسته ښایسته ویډیوګانو لپاره د موږ چینل سبسکرایب کړئ، ځکه موږ هر ورځ دغه رقم ښایسته ښایسته ویډیوګانې په خپل چینل کې اپلوډ کوو. نو ملاوي په نور ښایسته ښایسته ویډیوګانو کې په دعاګانو کې مې یاد ساتئ. د خدای په امان.